السلام علیکم ملګریو، څنګه یو؟ ښه یې جوړ یو. امید لرم چې ښه به یو ځل بیا تاسو سره امینو پرېږدی. نن مفتي صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود نه دی. مفتي صاحب لنډي کوتل نه موږ لایو اخیستی، هغه سره پروګرام کوو. هغه نه بیا روجې پالیسۍ څه سوالونه وي، که تاسو څه سوالونه وي په ذهن کې، نو موږ له په دغو نمبرو باندې څه میسج یا کال کولی شو. السلام علیکم مفتي صاحب، څنګه چل دی؟ ښه یې؟ وعلیکم سلام. روجا دې ښه دو؟ شکر الحمدلله. مفتي صاحب ما دا سوال و که نه ملګري یې نه کوي اکثر له ډېر، څوک یې چې 12 تروي دي، څوک یې چې 8 تروي دي، او څوک یې چې 60 تروي دي. مفتي صاحب دا څنګه طریقه کار دی؟ په دام لږ پوی کا. امین صاحب پاره روژه کې دا سوالونه خلک یو په دغه باندې اکثر د خلکو جنگ جګړې او حقیقتي خبره دا او نبی علیه الصلاۃ والسلام 8 رکعات تراویح کړي دي په روژه کې، او هغه هم 3 وارې کړي با جمعات، او د هغې نه پس عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې بیا 60 رکعاته شول. نو که څوک 8 رکعاته کی، 12 کی، 20 کی، خو ښه خبره دا ده چې 60 رکعاته تراویح وکړي. مفتی صاحب زکات په حواله سره مسول دی چې لکه یی کنه چې په خلوص باندې زکات ورکوي چې غسل پاته ونه لګي. ونن صاحب خو ټول معلوم دی او د خلکم دا ویډیوګانې جوړي چې کسې نو لوټونه زیاتې کیمرې لګېدلې وي. دا زکات آیا داسې ورکول په کور دی کنه؟ امین صاحب ته چې کومه خبره کې صدقه ده چې ښي لاس باندې ورکړي او ګس لاس باندې پته ونه لګېږي، او زکات خو به کلم کله ورکړي چې خلکو ته پته ولګېږي، او خلک دا خو فرض دی چې خلک راتېر شي. خو دا نن سبا خلکو ماسې او هغه جوړ کړی شرمېدل کی کیمرې او خلکو عزت نفس مجروح کوي. نو که انفرادي طور باندې څوک هغه کې خو نه په کارو که داسې اجتماعي یا تنظیمي او په هغه کې څوک کیمرې ولګوي نو خیر دی، دغه کې څه خبره نشته. مفتی صاحب بل سوال مې دا و چې لکه خلکو الټیر سی، الټې وشي، الټې وکړي، یا راکستن وایي په ایمرجنسي کې یا داسې بیمار وي ستن ورته ولګوي، آیا دا سره روژه ماتېږي که نه؟ امین صاحب الټی چې په خپله باندې الټی راشي دغه سره روژه نه ماتېږي، او که ته هلک له ګوتې وروړې او یا داسې څه هغه وکړې او الټی راشي بیا روژه ماتېږي. او بل دا ایمرجنسي کې که کومې ستنې یا ډریپي داسې نو هغه سره هم روژه نه ماتېږي. او که داسې ستن یا داسې ډریپي چې معدې له طاقت ورکوي او تا له طاقت ورکوي بیا دغه سره روژه ماتېږي.